د ښځې په ناب کې یا په نوک کې تیل اچولو د سیکس تر ټولو بهترینه طریقه. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګومړي نشان ووهئ. مننه. د سیکس په دوران یا د سیکس په کوروالي په دوران کې څنګه کولی شو چې د میرمنې په نوک کې تیل واچوو؟ د دې تر ټولو بهترینه طریقه څنګه ده او ګټه یې څه ده؟ هغه ښځې چې بچي یې په خېټه وي یا امیدواره وي کولی شي د دې ویډیو څخه پوره ګټه واخلي، یا هغه خاوندان چې خپلو ښځو ته یې بچي په خېټه شوي دي کولی شي دا نسخه استعمال کړي او په میرمنې یې وکاروي. که غواړئ چې تر اخره پورې تاسو د دې ویډیو په مطلب ځان پوه کړئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. ولې د ښځې په نوک کې تیل اچول کیږي؟ که څه هم دا رواج به دلته هېڅکله هم نه وي، په داسې هېوادونو کې نه وي، خو اکثره په خارجي یا هم په نورو هېوادونو مملکتونو کې داسې رواج ده چې کله د میرمنې بچی په خېټه شي نو دا یې بیا تر ټولو بهترینه کار دی چې دوی د ښځې په خېټه کې تیل اچوي، یعنې په نامه کې تیل اچوي تر څو اولاد ته یې کوم ضرر ونه رسېږي. دا د دې لپاره چې راتلونکی کوم ماشوم چې دې نړۍ ته راځي نو سالم او روغ به وي. او بله ګټه یې دا ده کوم ښځې چې د په نامه کې تیل اچوي تل به یې شرمګاه سپینه او تر ټولو بهترینه او ښایسته وي. د کومو ښځو چې په وچ کوچ باندې ماشومان پیدا شوي وي، یعنې په خېټه کې ماشوم وي او دوی همداسې زېږولی وي، تاسو به اکثره کتلي وي چې د هغوی شرمګاوې ډېرې تورې وي. یو لامل دا هم دی چې د میرمنې شرمګاه دې سره تورېږي چې کوم ټیم کې دوی په وچه خېټه باندې داسې ماشوم نړۍ ته راوړي. یعنې اکثره خارجیان که تاسو کتلي وي د هغوی شرمګاوې سپینې وي، لکه د داسې وي چې بیخي ورته سم کتل کېږي. او د نورو خلکو بیا داسې وي چې هغه خلک چې په نامه کې تیل نه اچوي یا استفاده ترې نه کوي د ښځو شرمګاوې سمې تورې وي لکه د دیګ بیخ. نو که غواړئ چې ستاسو ماشوم هم سالم پیدا شي او ستاسو د میرمنې شرمګاه هم سپینه او سالمه پاتې شي، هر وخت د کوروالي پر مهال د ښځې په ناب کې تیل اچوئ او هغه تیل اچوئ چې پاخه شوي وي تر څو د میرمنې بدن ته لاندې لاړ شي او په شرمګاه باندې مثبت تاثیر وکړي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.